زه د ټول وزیرستان عوام ته دا اپیل کوم دا ټول سیاسي خلک چې کوم لوړ دي چې دا کیمه بدامنی راونه د دغه په باره کې صابو په ونه بازور کې د شیر د پمپ نو احتجاج راونیږي دو په مخ راونی یو د مدمس کلندر وي میش ټول خلک دا اپیل کې چې داغه د مخصوص خلک نه دا او لسی پسوندای د جنوبي وزیرستان کې چې د کیم کوم د کیم شوبي خلق اوسیږي چې د کوم فکر سره دي د کوم ټولنې سره دي د کوم تنظیم سره دي مشرون دي تاجرون دي سیاسي خلق دی دا ټول ته د میش اپیل دی دغه خلک چې صابو په دا کې د میش سره شرکت وکړي بازور د مکمله توګه باندې بند شي میش کمپین کړی دی خلک د میش سره واده کړی دي خو میش بیا یې ور دی ته پیغام ورکوي چې د امن صرف دغه خلک ضرورت نه دی امن د جنوبي وزیرستان د هر فرد ایون د زناور د پورا هزارو ریدای چې امن میش ورته غوړي میش د دینه توقع دو چې صابو په ګڼ تعداد کې د خلک روشي او کامیش تا چیرې د بل زوینا د نور علاقې نه سلیمان خیل دم تونی مسجد ورنا باندې همیش دا ژاغ کی چې توسه په دا کې ګډون وکویلې چې دا امن د ټول خطې د پورا د ټول جنوبي وزیرستان د پورا د ټول پاکستان د پورا بلکې د ټول دنیا د پورا امن ضرورت آی نو میش په دای باندې یو ورژاغ کی چې صابو په وته باجه باندې د شیر پامتا دا خلک ټوټل روشي د امن چک پوسټ نو یو درېمي د شیر پامتا یک جنوبي احتجاج میش په مخ درېمي